رازیلا سنا ورکړو دا هیواد پکړو ودان لپټو یې لول جوړ کړو لکانو یې مرجان د پوهنې له ډګره لنډ او دقیق خبرونه ورځ یک شنبه د 1445 قمري کال د ذوالقعدې میاشتې دریمه د پوهنې وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج مولوي شهاب الدین ساقي په مشرۍ پلاوي د یو لړ رسمي چارو د ترسره کولو په موخه کندوز ولایت ته رسمي سفر وکړ. د پوهنې وزارت له لوري د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ اړوند په کمال بابا خیلو سیمه کې د ځایي خلکو په مالي مرسته د شاوخوا 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوه محراب جومات او یوه ښوونځي د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. له پوهنې وزارت سره د هیوادوالو د مرستو په دوام دا ځل په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې د ځایي خلکو له لوري 2 جریبه شخصي ځمکه د پوهنې د ودې او پراختیا په موخه یاد وزارت ته وقف شوه. او د پوهنې وزارت د یو همکار بنسټ په مالي ملاتړ د کاپیسا ولایت د سیمه ییزو ټولګیو 209 تنه ښوونکو ته د وړتیا لوړونې 15 ورځنی سیمینار جوړ کړ. وطن په جوړولو کې هر یو تشته کار قیمت به بها د خاورې د افغان